اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین ذوالفقار کیف او راغلیو مذکر شاه مشال صاحب سره د زیدي اوسیدونکی دی او ډېر ویل کوالیفاید انسان دی. زما کلاس فیلو هم دی، خاص دوست مې هم دی، ملګری مې هم دی. نن به هغه سره ستاسو پېژندګلو کوو. هغوی ته مایک ورکوم چې اول تاسو سره خپل تعارف وکړي. مذکر شاه مشال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېره مننه. نوم خو تاسو واخیستو. زما نوم مذکر شاه دی او ادبي نوم مې مشال دی او د زیدي کلي یم. دا سره چې ده نو تعلیمي سرګرمو کې راګیر یم. پوه چې ایم فل مې کړی دی او اوس دا ساعت پي ایچ ډي کوم، لګیا یم. ورسره چې کوم دی د روزګار هم څه ټکل دی، لګیا یو ځان له خامخا روزګار هم کوم، پېښور کې ژوند کوم او هفتهوار چې کوم دی نو کلي ته راځم. دا مې کلی دی، دا مې دی تاسو مخامخ یې. دویم تپوس په د مذکر شاه مشال صاحب نه دا وکړم چې کوم زمونږ اکثر تپوس وي د ادیبانو شاعرانو نه چې شاعرۍ ته یعنې ادب ته څنګه رالی، کمې داسې خبرې وي چې هغې تاسو دې طرف ته راوستئ او بیا کمو کمو تنظیمونو سره پاتې شوئ، یا څه ادبي هلې ځلې مو څنګه روانې دي؟ د دې به یو تفصیلي تپوس وکړو د مذکر شاه مشال صاحب نه. یاره دا خو داسې خبره ده چې دا واقعیتا چې کوم دی نو انسان راځي داسې دې طرف ته لیدل نه کېږي. خو دا جیل چې کوم وي یا دا چې کوم صلاحیتونه وي دا په انسان کې دا خبره چې بلټ ان هم وي که نه، وخت سره سره چې کوم دی نو بیا انسان هغه ورو پالش کوي. زه به درته یو کیسه وکړم چې زه ډېر وړوکی وم، تقریبا زه په شپږم اووم کې وم او زما ډېر انکلینیشن یا زما ډېر رجحان چې کوم دی نو د رنګونو طرف ته او خاص کر د لیکلو طرف ته خطاطۍ ته او دا چې د رنګونو سره مې ډېر زیات شوق. نو هغه ټایم ما چې کوم دی نو مطلب رنګونه منګونه به مې کوله، شکلونه به مې جوړول، وړوکي هم دومره څه دغه وونه. هغه دوران کې چونکې زمونږ کورنۍ چې کوم دی نو زما مور پلار دي، خو هغه خو داسې تعلیم یافته نه دي چې زه ورته ووایم. او زمونږ په کورونو کې مذهبي رجحانات دومره ډیپ وي چې هغې سره چې کوم دی نو ټول ماحول ډسټرب شوی وي. زما مور به چې دا کتل چې دی خو چې کوم دی نو دا دغه کوي، تصویران مصویران جوړوي، نو هغې ته چې کوم دی نو ډسکرج کړم، بلکې دې ویارولم چې دا خو به د قیامت په ورځ باندې او بیا دا ته چل کېږي، هغه ته چل نه کېږي. او لکه ما پلار ته هم چې کوم دی نو د خپل خواهش اظهار وکړو چې یاره ماله چې کوم دی نو چې داسې برېښونه مېښونه یا واټر کلر ته راوړوي دا هغه وکړي. زما پلار هم په هغې باندې څه ډېر مطلب ایکشن وانهغوستو. نو زما تقریبا سره شپږم اووم دقه شوق چې کوم دی نو ما هغه ځای پاتې شو، سپرس پاتې شو. بیا چې کله فرسټ ایئر سیکنډ ایئر ته رالي نو دغه دوران کې چې کوم دی نو دقه دغه چې دا په دې بل طرف باندې راغله چې لیکل مې شروع کړل لږ ډېر. نو هغه دوران کې په دې صوبای کې چې کوم مشرانو دی چې کوم شاعرانو دلته یو غونډه جوړه کړې وه، ورته دې ویلې که جوکان ادبي جرګه. نو زه خبر شوم دا چې هغه نه زه بیا تلم د دې اجلاسونو ته به تلم. بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نو تعلیمي هلو ځلو کې چې کوم دی نو پېښور ته لاړو، اسلام آباد ته لاړم. بیا هغې نه پس نو هغه خو دې سره سره هغه ادبي هلې ځلې ما جاري ساتلې وي، خو لکه هغې عمره کېدای شي ما ولا هغې عمره وخت نه ورکړی چې کوم په کار و پوه شوه. او اوس په دې صوبای کې چې کوم دی نو هېواد ادبي تړون سره اوس دا ساعت چې دی نو ناسته پاسته کوم. خو ډېر طبیعت ته مې چې کوم دی نو دا تنظیمونه ډېر ځکه نه غورځېږي چې دلته کې ذاتي مفادات او انفرادي چې کوم سوچ دی که نه هغه چې کوم غټ مقصد دی د هغې په مرایې باندې غلی وي که نه. زه لکه دې تفصیل کې ځکه نه ځم چې بیا به زما ځینې ملګري زما نه خفه شي، خو لکه دا یو حقیقت دی چې کوم ځای کې هم یو څلور شپږ یا اووه اتلس کسان راغونډ شوي دي، نو په هغوی کې یو منځ کې دومره مسئلې مسایل دا شي چې یا خو هغه تنظیم یا ختم کړي یا چې کوم دی نو بله اړخ لاړ شي، یو چې تنظیم یا د غونډې کوم مقصد وي نو هغه مقصد ترلاسه نه شي. ځکه چې ما زما خپل ځاني ذاتي تجربه خو دغه وایي چې تېر لس پنځلسو کالو نه چې کوم ده ادبي تنظیمونه دي، نو دو چې د دوی خپل دغه شته، دا نه وایم چې د دوی بلکل اړ کنټریبیوشن نشته، کنټریبیوشن شته دی، خو لکه چې څومره د دوی پوټینشلونه په کار و چې لکه دوی د دې نه سیوا کړی دی، خو بس هغه بیا هغه د ذاتي تا ووې ما ووې په هغې بنیاد باندې چې کوم دی نو هغه شي هغه شي. نو په دې طریقه باندې زما دې دنیا سره چې کوم دی نو پېژندګلو شوې او په دې کې ډېر ښه ملګري ما له خدای راکړي دي. هېڅ وخت به هغې کې یو تومې جان صاحب دی، دې سره چې کوم دی زما ډېر وخت نه دی تعلق دی، د هغه ستاسو د کلي فاران دی یا شاهد صاحب صاحب دی، د
د مرغوز صابر دی. نو ما په دې تنظیمونو کې او دا ده چې که نور چاته دغه ورکړي که نه، خو ما ته دا راکړی چې یاره ما ته ډېر ښه ملګري او اشنایان، بهترین اشنایان میلاو شوي دي او په ادب باندې پوهه خلک را سره نه تل شوي دي. نو څه ناسم ورته خامخا زده کړي دي او باقي خو نور دا مرام او قافلې روانې به یې پوه شو. بس چېرته ناچېرته به چې کوم خدای پاک دا زمونږ د هلې ځلې سره رنګ راوړي او دې له به چې کوم خدای څه ناسه هغه ورکړي انشاءالله. مننه کوم. ما سره سم لاسته نه ګس لاسته جان یوسفزی صاحب هم ناست دی، د مننه کوم ما سره راغلی دی او نن را سره د کیمرامینۍ کار ظریف خان ثوابیوال سر ته رسوي، نو د هغه هم ډېره زیاته مننه کوو. بل سوال به د مذکر شاه مشال نه زه د غزل باره کې وکړم چې جدید غزل باره کې ستاسو څه خیال دی، ستاسو د دې باره کې څه رایه ده؟ آیا زمونږ غزل چې کوم روان دی نو دا د دنیا چې کوم اوس ادب دی نو هغې سره برابر دی که نه دی، کم دی ترې نه کم خوا روان دی، کم خوا په کار دی؟ په دې باندې به لږه رڼا واچوي مذکر شاه مشال چې غزل باندې یو څو خبرې وکړي. تاسو د پښتو د غزل خبره کوئ. یاره که بعضې خبرې داسې وي که نه چې هغه لږه زیاتر مطلب د پولا او پول به کاري که نه. زه ورته دا ویم زه دا نه ډینای کوم چې په پښتو کې چې کوم ښه شاعري یا کېږي نه یا ښکارې نه یا شوې نه. پښتو کې ډېره ښکلې شاعري شوې ده، پښتو کې ډېره ښکلې شاعري کېږي، پښتو کې ډېر ښه شاعران شته. خو که ته غزل لکه مطلب ته هغه رجحان ته وګورې که نه، هغه رجحان د عالمي ادب سره اوږه په اوږه باندې کم از کم ما ته نه ښکاري چې روان دی. هغې په شا باندې څو خبرې دي، څو دغه دي. زمونږ چې کوم معروضي حالات دي، زمونږ چې کوم معاشرتي رهن سهن او د دې کلچرل چې کوم زمونږ ویلیوز دي یا دغه دي، چونکې دا کنټینیوس چینج سره روان وي. صحیح شوه؟ کنټینیوس چینج به په کار وي. په یو د معاشرې د پرمختګ لپاره دا چینج چې کوم دی که نه، دا چینج راوستلو یا چینج لپاره هلې ځلې کوي دا یو ډېر ضروري دی. صحیح شوه؟ ځکه چې اوبه هم په یو ځای ولاړې نو ډنډ کې جوړ شي. صحیح شوه؟ نو چونکې غزل یا ادب هم چې کوم دی د معاشرې نه څه جدا څیز نه دی، بلکې دا د معاشرې یو پوره عکاسي کوي یا د معاشرې پوره یو ترجمان وي. صحیح شو؟ نو چې څرنګه معاشره وي، چې څرنګه خلک وي، چې څرنګه شاعران ادیبان وي او چې څرنګه هغوی ته هغه معروضي حالات جوړ وي، هم هغه څیز به د دوی په شاعرۍ کې ریفلیکټ کېږي، هغه څیز به د دوی په ادب کې ریفلیکټ کېږي. اوس ته وګوره پښتانه په حیثیت قوم په دې دنیا کې په کوم سچویشن وي، صحیح شوه، په کوم یو لیول باندې دی وي که نه. که فرض که پښتانه چې کوم دی د دنیا ته په نورو شعبو کې څه کنټریبیوټ کوي، صحیح شوه، لګیا وي په نورو شعبو کې خپلې هلې ځلې کوي، خپل خدمت کوي انسان دپاره، د انسانیت دپاره، نو بیا به بېشکه چې کوم دی نو په ادب کې هم چې کوم دی نو پښتانه هغسې منډه تړله وهي یا هغسې به چې کوم دی نو دغه ورکوي. او که فرض کړه پښتنو اوورآل کنډیشن چې کوم دی نو هغه د نورو دنیاوي د قومونو نه یا ښه دی یا ښه نه دی، خراب دی، نو بیا د ادب نه هم چې کوم دی نو ته هغسې تمه نه شي لرلی چې لکه د پښتنو ادب به چې کوم دی نو ډېر زیات د عالمي معیار مطابق وي. صحیح شو؟ د عالمي معیار مطابق به هله جوړېږي چې کله پښتانه د عالمي معیار مطابق خپل هغه څیزونه چې کوم دی نو اډاپټ کړي او هغسې دغه کړي. زمونږ مسله دې ځای کې راځي که نه چې مونږ بعضې مونږ سره دوه درې قسمه رویې وي په شاعرانو کې، په ادیبانو کې. ځینې شاعران ادیبان داسې وي چې هغوی د نظریې په بنیاد باندې یو بل سره غم خادای هم کوي، یو بل سره چې کوم دی نو تګ راتګ هم کوي او یو بل نه مطلب هغه لاس هم ورکوي. صحیح شوه؟ بلکې دا اوس فرض کړه زه ورته یو ته د یوې نظریې سړی د بلې نظریې سړی، اوس که تا شاعري ډېره هم ښه، خو زمونږ د پښتنو هغه مسله دا ده چې زه به ستا شاعران ته هله کوم چې ته زما د نظریې سړی یې. صحیح شوه؟ که چېرې ته زما د نظریې سړی نه نو ته بیا تا له بیا زه صفر کې ضربدار کوم. صحیح شوه؟ دې ته وایي دا بایسنس دی. صحیح شوه؟ دا بایسنس دی، دا مونږ بایس یو. صحیح شوه؟ مونږ زه خو به ډېر سخت لفظ نه استعمالوم، خو بایس مونږ کې هغه بایسنس لري. بل دویمه خبره دا ده چې که فرض کړه ته ادب د یو خاص نظریې له لاندې کې، ټیک شوه، نو دا خو ته ان اټ سلف چې کوم دی نو په ادب باندې قدغن لګي، دا خو ته را باندې باونډریز کې کوم را باندې. صحیح شوه؟ که ته یو څیز په باونډریز کې را باندې یو بل څیز د هغه آزاد دی، په دې دوه کې ډېر فرق دی. صحیح شوه؟ ته که عالمي ادب ته وګورې نو هغه عالمي ادب چې کوم دی نو هغه د مخصوص باونډریز د نه دی، هغه آزاد دی، هغه د انسان د انسانیت خبره ده. صحیح شوه؟ دلته کې څیزونه کنفاین شوي دي، دلته کې څیزونه سرکل شوي دي.
صحیح شو هغه سرکل کې دننه به چې کوم نه ته لګیا زه ډېره صفا خبره نه کوم زما په خبره ته پوهېږي صحیح شوه دلته کې څیزونه داسې انسرکل شوي دي چې که فرض که ته د دې سرکل نه بهر وځي بس یو آر نو مور خبره ختم ٹھیک شوه اوس د عالمي ادب دپاره او د عالمي پیرایې د ادب د جوړولو دپاره خو ازادي ضروري ده که نه که هغه د خیالاتو ازادي ده که هغه د نظریاتو ازادي صحیح شوه که هغه ستا قانوني چې کوم بحیثیت قوم ستا مجموعي طور چې کوم د فریډم او د ازادۍ خبره ده هغه چې تر څو پورې ته د دې څیزونو نه نه وتې د دې بندیزونو نه وتې او تا ځان چې کوم دی عالمي معیار ته نه رسولی په نورو شعبو کې نو ته د ادب په شعبه کې هم چې کوم دی هغه عالمي معیار ته نشي رسېدلی صحیح شوه مسله ټوله هم دغه ده بله خبره زمونږ په یو شاعري کول دي د خپل دغه دپاره د خپل ځان د ایکسپریس کولو دپاره صحیح شوه چې زه ځان ایکسپریس کوم که نه زه شاعري کوم ٹھیک شوه یو شاعري کول وي چې هغې په شا باندې څه سیاسي یا څه روزمره چې کوم دا ګیر چاپېر چل چې کوم دا حالات وي د دې هغه ترجماني کول وي څه سیاسي دغه باندې یا ترجماني زما په خیال باندې افاقي ادب چې کوم دی که نه جان صاحب نو دا د دې څیزونو نه چې څو پورې تا نه وباسلی که نه نو هغه ته نشي جوړولی صحیح شوه که تا څه مخصوص سیاسي نظریاتو لکه بله ته شاعري کې یا ته چې کوم دی نو عام لکه صحافت نه ده شاعري ده دې نه به صحافت نه جوړې دا شاعري ده یا دا ادب دغه دي که نه لکه په اخبار کې یو کالم لیکل او یو افسانه لیکل دې کې ډېر غټ فرق دی صحیح شوه افسانه جدا یو جنر دی صنف دی او کالم لیکل جدا یو جنر دلته کې مسله دا شوې دلته کې مونږ په دې دوه کې تفریق نشو کولی ټیک ته پوهان به کولی شي تفریق به پوهان به کولی شي خو لکه عام چې کوم لوستونکی دی ټیک شو هغه نشي کولی غزل جدا یو مزاج لري نظم جدا یو مزاج لري صحیح شوه د سیاست په بنیاد چې کوم غزل ولیکلی شي هغه جدا یو زما یو ملګری زه د نوم نه اخلم خو ډېر نږدې ملګری مې دی ما شاعري کې ښه شاعر دی د هغه نظمونه چې زه ګورم که نه ما ته داسې لګي لکه ته چې ته د سوشل ساینسز نظمونه شروع کړي دي معاشرتي علومو مطابق نظمونه دی لیکي نو اوږده اوږده نظمونه لیکي که نه معاشرتي تا به زما په خیال پېژندلی به وي که نه خو لکه خبره داسې ده چې که فرض که ته عالمي معیار مطابق خپل ځان نه جوړوي ټیک شو ستا سوچ هغسې نه ډیولپ کېږي ستا د دنیا ته نور څه کې کنټریبیوشن نه جوړېږي نو ادب خو بیا زما په خیال د هر څه نه څه بالا نه دی ادب کې به هم ته هغه دغه کې نو که ستا تپوس کړو د غزل صحیح شو ما د خبره ټول هغه کې وکړه که نه او غزل هم چې کوم دی نو اوس پښتانه ډېر ښکلي ښکلي غزلې لیکي دا نه وایم چې نه لیکي صحیح شو ډېر ښکلې غزلې لیکي دغه لیکي خو چې په کم مقدار باندې دا خرابې غزلې دي که نه چې په کم مقدار باندې خرابه شاعري ده که نه نو په هغه تناسب سره دا ښه شاعري ډېره کمه ده او ښه شاعري وي هم کمه ٹھیک شوه ښه شاعري وي هم کمه خو بس نن زه باتیاره غم خالي جوړه شوې ده والله زه به تا ته واوا کوم ته ما ته واوا کېږي ته ما دنده کې زه وزنه کوم هغه مسله ته جوړه شوې ده دا کسي ده که نه جان زما په خیال باندې زه خو به کېدای شي ډېر تکنیکي خبرې پرې ونه کړی شم ځکه چې ما لټریچر چې کوم دی زما شوق دی خو ما ویلی نه دی مطلب په اکیډمیکس کې که نه خپل نو کېدای شي ما ته هغسې پته نه وي چې یاره د غزل څه ډیفینیشن دی یا نظم دو چې ما څه نه څه لږ ډېر پوهه دپاره ځان مې پوهه کړی دی خو لکه هغه دغه سره به کېدای شي تاسو خبرونه کوم خو عام طور باندې ما ته داسې لګي چې د پښتنو شاعرانو المیه دا ده چې پښتانه شاعران په فکري طور باندې او په سوچ باندې او نور دغه کې چې کوم دی نو ځان عالمي پیرایو ته نه برابروي او بیا امید او هیله لري چې زموږ د پښتو ادب به چې کوم دی نو د عالمي معیار مطابق زما په خیال په فرض که دا قبله مونږ خپله درسته نه کړه نو زما نشي یقین کېږي لکه خامخا به چې کوم دی نو پښتو ادب ته څه ډېر غټ مقام عمومي او زه اپټیمیسټک یم پیسمیسټ نه یم تنګ نظره نه یم پوه شوې اپټیمیسټک یم خو ځینې څیزونه چې تر څو پورې بنیادونه نه سم شوي که نه تر هغې پورې هغه نه سمېږي نو بنیادونه به سمول غواړي هله به دا کار کېږي سوالونه ما سره ګڼ دي او مذاکر شاه مشال صاحب نه میړه غواړي خو پروګرام را نه اوږدېږي او ځینې وخت کې موږ نه داسې مخامخ غلطي وشي یا داسې الفاظ موږ استعمال کړو چې هغه لاشعوري طور سره د بلې ژبې د اردو یا د انګلیشي نو ځینې زموږ ملګري داسې هغوی په دې باندې خفه کېږي خو موږ د هغې بخښنه ځکه غواړو چې موږ ایډیټینګ نه کوو پروګرام کې نیغ په نیغه پروګرام وي بغیر د ایډیټینګ نه نو داسې الفاظ چونکې زموږ تعلیمي سرګرمیانې داسې دي چې یا ټول په انګریزۍ ژبه کې دي یا په اردو ژبه کې دي نو لاشعوري طور سره زموږ په پښتو ژبه کې زموږ د هغې الفاظو استعمال شته
نو د هغې زه بخښنه غواړم او د مذکر شاه مشال نه یو وړه غوندې پوښتنه بله کوم چې یو ګیپ دی لکه رحمان بابا او خوشحال بابا چې راشي نو د خوشحال بابا او رحمان بابا خو تقریبا زمانه یو ځای ده خو هغې نه پس چې بیا موږ راځو نو یو څو نومونه خو راځي داسې د خوشحال فیملی یا یو فیملی نومه بله ده چې هغې کې نومونه راځي خو د حمزه بابا تر منځه چې رارسي نو یو غټه فاصله پرې کېږي خو د حمزه بابا نه پس که بیا موږ ګورو نو متواتر موږ سره ښه ښه نومونه راځي یو شاعران راځي دې باره کې ستاسو له تاسې څه ذهن دی تاسو دې باره کې څه وایي نو زه خو به دا وایم چې ځینې زمانه داسې وي چې هغه د جمود دور ورته مونږ ویلی شو صحیح شوه او ځینې زمانو کې چې کوم دی نو بیا داسې وشي چې هغه حرکت پیدا شي هغه ارتعاش جوړ شي صحیح شوه څیزونه چې کوم دی ورو ورو به بدلېدو شي نو نور فیکټرز به پکې نور اسباب به هم وي چې دا تاسو کومه خبره وکړه کوم سوال وکړو چې دا دومره ډېر لوی ګیپ ولې دی صحیح شوه خو زما په خیال باندې دا یو د دې جواب کېدی شي چې کوم جمود د دې تر دانیان نه جوړو هغه د حمزه بابا راتلو نه پس چې کوم نه هغه جمود ورو په ختمېدو شو مات شو پښتانو چې کوم نه عالمي ادب ته چې کوم نه د دې رسایي اسانه شوه صحیح شوه د تعلیمي لحاظ سره چې کوم نه مخکې لاړل د دې فکري سوچ چې کوم نه هغې وده وموند ته هغه چې کوم نه ګلوبلایزیشن طرف ته لاړل نو دا ټول فیکټرز دي صحیح شوه ساینټیفک چې کوم زمونږ ساینسي چې کوم پرمختګ دی هغه دومره ډېر سیوا شو صحیح شوه نو هغه ساینسي رویې چې کوم نه نو صرف په دا نه وه چې هغه په فزیکس او په کیمسټرۍ کې وي ساینسي رویې او ځان له خپل یو سکول اف تاټ دی که نه صحیح شوه نو هغه ساینسي رویو سره چې کوم نه ساینسي تنقید ته چې کوم نه نو دغه میلاو شو لکه ساینسي تنقید خلکو شروع کړو صحیح شوه نو چې څومره څیزونه چې کوم نه ته چار بین شروع کړي که نه او ساینسي تنقید راغی ورسره چې کوم نه دنیا ایز ا هول چې کوم نه انسان چې کوم نه په حیثیت انسان یو قدم مخکې لاړو صحیح شوه ساینسي ایجاداتو شو دریافتونو شو جنګونه جګړې وشوې صحیح شوه نو دې ټول سره انساني او اجتماعي لاشعور چې کوم نه که نه هغه ورو ورو ډیولپ کېدو هغې چې کوم نه پرمختګ کو هغې په مخکې باندې قدم اخیستو نو پښتانه هم چې کوم نه د دنیا حصه دي او پښتانه هم چې تر بل ځای نه ایلین مخلوق نه دی نو دی هم د دې اثر نه چې کوم نه دغه پاتې نه شو او دوی باندې هم هغه اثر وشو نو بعضې څیزونو کې هغه اثرات چې کوم نه منفي اړخ ته لاړل بعضې څیزونو کې هغه اثرات مثبت اړخ ته لاړل زما په خیال باندې مثبت اړخ یې دا و چې موږ سره ښه ښه ادیبان ښه ښه دانشوران موږ سره راپیدا شو صحیح شوه او منفي اړخونه دا دي چې بعضې زموږ په سوسایټي کې بیا بعضې خلک داسې وو زموږ په معاشره کې چې هغوی دغه چینج یا دغه څیزونه چې کوم نه قبلول نه د زړه نه قبلول نه نو هغوی کې هغه کنزرویټیویزم یا هغه څیزونه پاتې شو په ذهن کې نو د هر یو څیز منفي او مثبت دواړه اړخونه دي زما په خیال باندې دا ټول ایز ا هول چې کوم راواخلې که نه د دنیا چې دا کوم دنیا کې خپله چې کوم چینج راغلی دی نو د هغه چینج د پښتانو هم چې کوم نه بچ نه دي پاتې شوي او د هغې په وجه باندې د پښتو ادب هم چې د نو مخکې لاروالی خپل مزل یې کړی دی صحیح شوه نو د دغې په وجه باندې مونږ سره د حمزه بابا او د هغې نه پس چې کوم دی نو ډېر ښه خو دانشور دا نه وم چې د حمزه بابا نه مخکې چې کوم دی نو څوک داسې شته دی نه حمزه بابا نه مخکې هم ډېر ښه تکړه تکړه خلک وو خو دا چونکې بلکل هغه یو کارنر سټون دی که نه چې د دې نه پس چې کوم دی نو بیا هغه رفتار لږ سیوا شي د دې که نه نو د دې دا ټول عوامل چې را یو ځای شي نو خامخا هغه چینج راوستو کې چې کوم دی نو دې څه نه څه خپل رول لوبوي نو زما په خیال هم دا یو وجه کېدای شي که نه انساني د پرمختګ یو ایز ا هول چې کوم ډالمه ده یا چې کوم هغه کار شوی دی که نه هغې په وجه باندې پښتانه هم چې کوم دی نو په وړاندې باندې تللي دي اوس به مذکر شاه مشال صاحب ته بلنه ورکړم چې زمونږ مینوالو ته زمونږ کتونکو ته خپل یو کلام دوه کلامه ډالۍ کړي کم از کم مذکر شاه مشال صاحب نظم د جان صاحب نظم عنوان دی ژوند داسې ده چې وایي د ونو پاڼې څانګې خرنډې هر څوک بره بره تللې د اسمان په لور ختلې د ونو پاڼې څانګې خرنډې هر څوک بره بره تللې د اسمان په لور ختلې خو د ځمکې لاندې جړلې په اور کې لغړېدلې دواړو کې سا وه حرکت یو د رڼا په لاره تللو بل په تیارو کې مخ په لاندې غورځېدلو دواړو کې سا وه حرکت
یو د رڼا په لاره تللو بل په تیارو کې مخ په لاندې غورځېدلو خو دغه خاورینو جړو که چېرې ژوند پرېښودو نو پاڼې به زړې شي په څانګو به وچتوب راشي خو دغه خاورینو جړو که چېرې ژوند پرېښودو نو پاڼې به زړې شي په څانګو به وچتوب راشي مرغۍ به والوځي په دوی به لیونتوب راشي یو بل کلام ملګرو ته ډالۍ یو بل نظم د جان صاحب وایي ما دا ګمان لرلو چې هره لاره په ګلورینې که خارداره ما دا ګمان لرلو چې هره لاره په ګلورینې که خارداره بس تا له دلداره خو په دې ټولو لارو د ادمزاد د خواهشاتو دیوال لکه د بوت په شانې هسکه غاړی پورته اسمان سره خبرې کوي او زه یو وړوکی بونه ستا په تکل کې سر تندی وهم وایي د ښار په لویه چوراغه ولاړه یوه بوډۍ وه په اسره ولاړه پر یوه خپه ولاړه د ښار په لویه چوراغه ولاړه یوه بوډۍ وه په اسره ولاړه په یوه خپه ولاړه ورسره خوا کې یو زړه سنبله په تن بربنډه شنډه ژونده ورسره خوا کې یو زړه سنبله په تن بربنډه شنډه ژونده لکه د مرګ له ویرې ځان کې وي راغونډه ما ته په دوو کې د جهان مماثلت ښکاره شو ما ته په دواړو کې د ژوند حقیقت ښکاره شو د دې دومره ښکلي نظمونو نه پس زه ستاسو نه اجازت غواړم او بیا یو ځل مننه کوم د ظریف خان صورتوال او د جان یوسفزي چې ما سره د پروګرام لپاره مذکر شاه مشال ځای ته رالل ستاسو د ټولو ډېره مننه